لس کسانو لرو جماعت والا د لس روزو ثواب، شلو کسانو لرو جماعت والا د شلو روزو ثواب په یو ځل ته حاصل ولې شي. څومره عظیم موقع ده، دا موقع مزایع کوي. یوازې خپل ځان غم مرالي، د نور خلکو له غم وکي، غریبانان دي لاغیم له غم وکي. ځان لکه ته 4-5 قسم سالم تراس دی، نو خیر دې غریب خیال پکې وساته کنه. یو غریب پکې ځان سره حساب کا، گاون کې خلکو له ورکا د ایثار ماده پیدا کړي. وي اثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مؤمن صفت دار چې نور خلق په ځان باندې غوړه کوي. گاون کې معلوماتو کې نور خلکو له صاحب استطاعت خلک ډیر شعري وګرځي په دې میاشت کې معلومات وکړي. پیسې در سره دینه خرج کا، کفن کې رڅوک جب نه کوي غره کبه دې تم ته هی چې ما په کفن کې وڅوک جب کینو، کفن کې رڅوک جب نه کوي غره. دا پیسې دا وړي، دا وړل ځان سره نشي، بس دا خلک ستانه وړي، خلک یې نه وړي. زمون خدغه حیثیت دې ز خپل حیثیت ته پیژنم. زما حیثیت سره چې ز ژوندې وما، هر سړی به سلام هم کوي، هر سړی به زما قدر احترام هم کوي. خو چې کله ساو وتلا سانا نه وتلا، په دې جب کې چې دا قلم پروت ته دام رانه درې کوي، په دې لاس کې دا کومه غړی را دام نه وباسي، په دې جب کې کچرته یو ل سرویس پروتي کنه یو د صدام ته لري کوي، نری پریری. لہذا نن تاسو موقع ده په دې غریبانو باندې وخره. هغه به یوازې وچ روټۍ سره روزه ماتي، وچ روټۍ سره روزه ماتي. الله نبی وای هغه سړی مؤمن نه دی چې د شپه تېره کي په مړه باندې او گاون کې گاونډي نار ناشته الته غریبانو باندې تقسیم وکي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، حدیث ترمذی کې نقل لے، اگر چې بعضی علماء په سندی کلام کړی چې عطا ابن ابي رباح د زید ابن خالد الجهنی نے سما ثابت منقطع روایت ده، لیکن دا روایت نسائی کی سنن کبرا کی متصل عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر روایت موږ پیدا کړ. الحمدللہ بالکل صحیح الاسناد. عطا ابن ابي رباح عائشہ نے بالکل سما ثابت پای کې داری چا چې روزدار لا یو روزمات واغستو د پاره به دومره اجر کوم چې دته میراویږي. لس کسانو لرو جماعت والا د لس روزو ثواب، شلو کسانو لرو جماعت والا د شلو روزو ثواب په یو ځل ته حاصل ولې شي. څومره عظیم موقع ده، دا موقع مزایع کوي. ذکر اذکار دا غي خیال ساتي.